الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم سیرت مبارک درسنا بیانیدو او پاغ مبارک سلسله کې د بدر د غزا تفصیل بیان شوی، اسباب د دې غزا او څنګه مسلمانان وتی د دې لپاره او په څه حال کې وتی او دغه شان مشرکان څنګه مکې نه وروتو، بیا دوانه لخکری څنګه یو بل ته مخامخ شوي او بیا د بدر د غزا په میدان کې څه شي او څه نه وشوي، مشرکانو ته کم نقصان رسیدلی او مؤمنانو ته کم ګټه ملو شوی وه، بیا مشرکان څنګه مکې ته په تیښته کې کامیاب شو او مؤمنان مدینې ته په څه حال کې واپس راځو، په لاره کې څه شي او په واپسۍ کې دغه خبره هم بیانه شوې وه، مال غنیمت تقسیم شوی او په څه طریقه د هغې بعض مسایل هغه موږ بیان کړي وو، قیدیان مدینې ته راوستی شو او یا قیدیان هغوی سره څه معامله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو کړي وه. اخرنی خبره دا وه چې په دې غزا کې زمونږ دپاره څه درس دی او څه عبرت دی، او اهمه خبره هغه هم دقه ده او د سیرت د بیانولو هدف هغه هم دا دی چې موږ د دې درسونو نه او د دې بیانونو نه عبرت واخلو او د دې نه فایده واخلو. بعض درسونه او عبرتونه ما بیان کړي او تقریبا 6 درسونه او عبرتونه د بدر د غزا نه، باقی به یو څو نن بیانو ان شاء الله، او د هغې نه بعد بیا کله چې مسلمانان د بدر د غزا نه واپس رالو مدینې ته، نو د مدینې د خوا او شا حالات څه وو په هغه ورځو کې، او دغه شان د دې بدر د غزا نه بعد هم یوه غزا شوې وه په دې لنډ وخت کې، تقریبا 2 یا 8 ورځې بعد. د هغې خبره به کوو که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو. د بدر په غزا کې ډېر عبرتونه او درسونه دي. یو درس پکې دا دی او یو عبرت چې د مسلمانانو دشمنان که هغه مشرکان دي که کافران دي که منافقان دي، د دوی سحر او ماښام دغه کوشش دی چې څنګه به اسلام او مسلمانانو ته نقصان رسو، لکه څنګه چې د مکې د مشرکانو د کم وخت نه چې مسلمانانو هجرت کړو، د هغه وخت نه د هغوی دغه کوشش و چې څنګه به دوی سره مخامخ کیږو او دوی ته به نقصان رسو. نو دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ دشمنان یهود و نصارا او مشرکان دوی هر وخت په دغه کوشش کې دي، نو چرته دې سوچ کې نشي چې دا غلی شوي دي جزه څه به نه کوي. د دوی طریقم دغه ده، همیشه نوې سوچ اسلام ته د نقصان رسولو او مسلمانانو ته. الله سبحانه وتعالى وی ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله وی دوی به همیشه تاسو سره جنګونه کوي د کوم وخت پورې حتى يردوكم عن دينكم، تر دې چې تاسو د خپل دین پرېږدئ بیا درته څه نه وایي. نو بنیادي مسله زمونږ څه بله څه مسله نشته چې دغه یهود و نصارا او مشرکانو سره، مسله هم دا ده چې موږ د الله سبحانه وتعالی بندگی کوو په طریقه د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، نو دشمنی هم ټوله دغه کې روانه ده او خبره هم دغه کې ده. یو بله فایده او درس او عبرت د دې غزا نه هغه ده چې صحابه کرام هغه اوچت انسانان دي چې د الله د دین دپاره مالونه، بچی، زمکی، ویني، بدنونه هر څه قربان کړي،
نو پاغوی پسی چې څوک راځي ورسته او پاغو پسی بدر دی او خبرې کوي نو دا یو سپی دی لکه غاب اسمان ته. هر څوک کائن من کان چې په صحابه کرامو باندې جرح کوي او قدح کوي او هغوی پسی لعن تعن کوي نو دی په کور کې چې کم خر ولاړ دی دا غنم غټ خر دی. یو قوم چې هر څه ختم کړو د دین دپاره، یو قوم چې خپل سرونه والوزول د پیغمبر د دفاع دپاره، یو قوم چې په غربت کې په کمزورتیا په وخت کې پیغمبر پرې خو دینه تاسو هغه سیرت واوریدو د بدر د غزا څنګه دوی مضبوط ولاړو لکه په شان د غرونو. نو چې بیا سره پاسه 1400 کاله بعد یو خبيث منافق راشي او هغه دا وایي چې صحابه کرامو کې دا مرض والعیاذ بالله. نو سره پاسه 1400 کاله بعد دا منافق په هغه خلکو پسې خبرې کوي چې رب العالمین وی زره دي خلکو ناراضي مو د زمان راضي دي. هغه حدیث موږ سره تیر شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله د بدر والا مبارک وی چې اعملوا ما شئتم، سعمل چې کوي ما سم بخلی. نو چې الله یو قوم ته وی ما بخلی به دغه نه بعد څوک راځي او باغوي بس خبرې کوي. نو دا د شیعاګانو روافضو دغه مذهب دی او اوس په نام نهاد سنیانو کې بعض دي پیدا شوي دي چې هغوی د یزید په دشمنی کې دومره ورننوځي چې دغه په پلار معاویه بیا دغه په پلار ابو سفیان رضی الله عنهم هغوی بس خبرې کوي، دروازه کوله شي صحابه کرامو بس د خبرو کول. نو ډیر زیات دی هغه او کې یو مشهور فتنه د مرزا جهلمی چې کم دی انجینیر، هغه نن سبا په فیسبوک او په یوټیوب او بند کمره کې ناشي ځان له ویډیوګانې کوي او چلیږي او مخې ته 2-3 کتابونه خو دی زهر سره د قران او حدیث نه بیانو او د شنور ډیره فتنې چې ځان ته وایي سنیان او د ندیسه شیعاګان او روافض. نو دا د تویمه او بیا د تویمه او بیا د تویمه اسیم ګناګاری او اسیم ګناګار یم. او کو چرته په دې د پاسه د جبه د صحابه کرامو خلاف استعمال شو نو خسر الدنيا والآخرة دغه انسان دنیا او آخرت دواړه تباه شو. یو قوم الله بخله ته وی پرې د خپل ځان سوچو کې کتاب الله بخي کنه بری بخي خپل ځان غم پکار دي. نو دا باز هغه کارونه کې ګوتی وی چې پای کې ګوتی والته ته فائدہ پرې ده بلکې هغه نقصانی. د درس او عبرت مونږه د دین واغست. هغه قوم تاسو سوچو کې 300 سوار لسکیه کم او زیات لک دا کسان وتی د زرو کسانو سره مقابله کوي، اسلحه او سره معمولی ونته کیده سورلی او سره یو سودی او بیا موتی د جنگ د پاره د جهاد د پاره په میدان کې ولاړ دي. د دوی په شان قوم او ایمان به ته کم ځای پیدا کی، کم ځای کې به ته دوی په شان ایمان راوړي. نو ځکه زمونږ الحمدلله د عقیده او د منهج د یادی ساته کپ الله او په آخرت ایمانی د منهج یاد ساته. حب الصحابه لی مذهب، زمونږ مذهب دا دی. څنګه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله یو کتاب دی لامیه اشعار بکویل بیګه دا خبره کړې ده وی د صحابه کرامو د ټولو سره محبت کول دا زما مذهب دی. وی دا زمونږ مذهب دی وری د ابوبکر صدیق نواله د اخرنی کشر صحابي پوری د ټولو سره مونږ محبت کوو او صرف محبت نه د دوی د دفاع لپاره هر څه قربانولو تم تیار یو. او الحمدلله ثم الحمدلله د وسه پوری د جبي د دې صحابه کرامو په دفاع کې استعمال شوی دي زمونږ او د مرګ پوری به ان شاء الله دغه لپاره استعمالېږي. یو بل درس او عبرت د دې غزانا غدا چې کافرانو کې باز کافران شتي چې د اسلام او د مسلمانانو سره سوخ کې خکړي دي لکه البختر ابن هشام او دغه سخی کړي د مسلمانانو سره هغه په مکی دور په سیرت کې تفصیلا تیر شي کې تاسو ته یاد په ډیرو موقعو کې هغه
قریش منع کړي دي د دین چې مسلمانانو ته خصوصا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسي او اهم کردار ادا کړو په هغه صحیفه کې کوم چې زوړند او بکم ځکه په کعبه کې دنه نیو فائدې دار وته چې په کافرانو کې بعض کافران شتي چې هغه بعض اوقاتو کې د اسلام او د مسلمانانو مرسته کړې ده دغه شان مطعم ابن عدي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طائف نراغه موږ تفسیری خبره کړو نو چې کله د طائف نراغه نو مکی ته د ننوتو د پاره یو کس پکارو چې هغه دا ویلې وي چې دا پیغمبر زما په ذمہواری کې دی زما په عهد او امان کې دی او دته به څوک سنه وایي نو هغه مطعم ابن عدي چې اعلان وکړ ټول قریش ته وې دا سره زما سره دی زړه د سره ولاړی ما د څوک بسنه وایي او خپل ځامن ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دفاع کې ودرولي نو دي سي باز کافران شتي چې هغه په بعضو اوقاتو کې د اسلام او د مسلمانانو خدمت کړي ده خدا ولا فائدہ نه ور کوي حقیقي شي دنیا کې د څه فائدې ملاوي شي او ملاوي شي د بعضو ته په دنیا کې څه فائدہ په عبارت یو مثال دو ان شاء الله په روانو خبرو کې بیان کوم بل درس او عبرت مسلمانانو ته همیشه د خوشحالي خبر رسول د بدر د غزانه د فائدہ غسته کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کسان لګلو عبد الله ابن رواحه او دویم زید ابن حارثه د دې لپاره چې مدینه ته ورسي خبر د خوشحالي ورسي حالکه روان خو مسلمانان ټول مدینه ته خو دوی مخکې ورسول چې مسلمانانو باندې خوشحالي لګه وخت راشي نو دا خبره یاد ساته چې همیشه به مسلمانانو ته د خوشحالي خبر ورکړي دې خبر چې په دې مسلمان باندې یو خوشحالي راشي دام یو صدقه ده حدیث کې درځي چې سرور تدخله على المسلم خوشحالي داخلول په مسلمان باندې او راوسته په مسلمان باندې دام صدقه ده دا باز په من کې بس دغه سپیره خبرې وکړي ګرځي چا سره ملاوي بس خبه کوي یو سړی به تاسو سره ملاوي شي هغه ته مشکل دلته یو وخت کې یو کس ما پیژندو هغه ته څه مشکل جوړ شي او ډېر غټ مشکل وته راغله هغه د چا سره چې ملاوي دا به یرو دا به سکیږي دا به دا او خبره خطرناکه وا مشکل دا غړي غټ دا به سکیږي او دا به څنګه یو زه خبرو او چې ما سره ملاو شو ما به ته ما مړ دا دې ته ملاته مسله دې ته تل افغان کې نو ما سره چې ملاو شو ما دوی تاسو سره ملاو شم بس د ظلم خوشاله شوم چې د سره ناس او د خلکو سره چې ملاوي کوم د خلک میخه خپکې او یری او د مسله راته غټ ښکارا کوي کله کله دي چې حقیقت کې د مسله غټي خو ته وړخ ښکارا کوي د مسلمان ته چې د ژوند په خوشحالي تیر شي د دې په ملاو خبر خو نه شوی نوې قانون نه د به د قزان ریډو جوړ کړی د خبرونو او د دروغ خبر چې په فیسبوک کې ویني فیسبوک ناغه ډیر نه شرکی سند یې سره فیسبوک کې چا ویل یو کس ویل نو یو خو د خبر غیر حقيقي دی دویم په غیر حقيقي خبر سره د مسلمان خپکو خدا خبر په قصدن هغه ته کې د پته دې مشکل لې بیمار خاله ورشل او دې په ما تور جوړه زموږه ترور مو دې نه مړه و سید جی تور جوړه دا یو غټه بیماری ده او علاج وګد علاج غواړي دې کې څه شک نشته خو دومره دا چې توسو سره دې غمه راوکړه طاقت دې سی وای چې دا به خشي وړه بیماری عرش باندې لوی رب دې په هر څه باندې قادر دی ستاسو بیماری نشي ختموله پلانې کینسر بیماری پر غلي علاج ورو کو خش پلانې ګردې پیلشي دوانه ګردې وته لګول هغه دغه برابر ګرځي ته نروغي ځوان سړی د سره دا ستاده تسلی غل ورکول دغه نیم ژوند دی او نیم صحت دا یو فائدې دین وروته چې مسلمانانو لبا زیری ورکه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ابو موسی اشعری او معاذ بن جبل رضی الله عنهما دوانه یمن ته لېږل په آخري د ژوند په آخرنۍ حصه کې نو هغه دوانو ته وی بشرا ولا تنفرا خلق لزیری ورکوي خلق به ځان نه لري کوي نه د نفرت خبرې به نه پیدا کوي هلته نو دا یو فائدہ دغه شان یو درس او عبرت د دې غزا نه هغه دا دی او یو فائدہ چې علم الغیب صرف د چا سره دی د الله سبحانه وتعالى سره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته د سره پاره د ابو سفیان د قافلې لپاره خدا پیغمبر تم نو پته چې زب ابو جهل د قافلې سره مخامخ کیږي دغه ته نو پته او کو ته پته وینو په مدینه کې به ملګرو ته ویلوي چې اسلحه تیار کړي او کم کسان چې په مدینه کې پاتې شي دا غوته ویل چې زو خبره د جنگ د صرف قافله نه چې مال بچي او دا واضح دلیل لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد او بشر د دې چې چا په بدن کې زړی ژوند دی واضح دلیل چې پیغمبر سره علم الغیب نشته د دې پیغمبر سره په دې قافله کې ابوبکر صدیق هم دی خدای سره علم الغیب نشتی د عمر سره نشتی د عثمان سره نشتی د علی سره نشتی رضی الله عنه اجمعین د یو سره نشتی د دین بعد و مور لدیسه بچی راوړی چې له سره علم الغیب چې پیغمبر سره نشتی نو بیا به چې سره علم الغیب دا یو غټه فائدہ یاد ساتئ نه دغه شان یو درس او عبرت او فائدہ غدا ده دې کې چې الله سبحانه وتعالى چې کله د کافران وجنی د مسلمانانو په لاسونو باندې او یې قیدیان کینو پاغي کې فائدہ ده فائدہ پاغي کې ده الله سبحانه وتعالى ذکر کړی ده قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم جنگ کوي دوی سره ولی الله غوړي چې تاسو په لاسونو دوی ته عذاب ملوش ويخزيهم او ويشرمي وينصركم عليهم او چې تاسو له برېدر کې بدوی باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين او د مسلمانانو د زړونو پیښ الله که وخت د کافرانو سي موجلش وجلش کې نه چي وجلش څه ضرورت ته زموږ ست په لاس وجري څه ضرورت ته زموږ ست په لاس قیدی کینو به کې یو فائدہ زما اوستا پلاسی په دی وجنی کده په خپل مرګ باندې الله مړ کی دغه شان نو دی بیا هم خلک وای چې د اسی مړ شي دویمه فائدہ د مسلمانانو عزت وسره راخاره شي دریمه فائدہ دوی په الله خذلی لکی سلورمه فائدہ دوی ظلمونه کړی دي زیاتې کړی د مؤمنانو سره نو دغه زړونه پیسې شي هغه پیښ د دې کې درس او فائدہ دغه شان بل درس او عبرت پدې کې او فائدہ غدا د صحابه کرامو لوی محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او هغه په هغه موقع کې متوسته تفصیل ذکر کړو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفونه برابرول د جنگ د پاره او زین خو صحابه کرامو ته تو پلانیزي کولاړي او پلاس کو سره غشیو نو سواد ابن غزیه رضی الله عنه هغه په دې خېټه کې دي سیو سواده سیده شه په دې صف کې نه غودريګا هغه یا رسول الله خود دې کړ زو بدل اخلم خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې کمی سوچت کو خېټه د ښکارا کړو بدل واخله خله ولګول داغه په دې مبارک خېټه باندې او په جړا شو سم وجلو یا رسول الله زما جسم دی قربانی استا په دفاع کې زما د سر دی قربانی تا خو صرف مې دا وخت چې صفونه برابر شوي دي هغه طرف ته مشرکان دي دې طرف ته مونږ یو دې میدان ته ورکوزیږو بیا پته نه لګي چې زبر اعظم او کنه بر اعظم واپس خدامي وخت چې زما واست اخرنه ملاقات دي سی وشي نو که بیا مړو شم څه پروا مې نشته دغه شان د سعد بن معاذ رضی الله عنه مشوره یا رسول الله استاد پر به یوځای جوړ کو تبالته ناسي سورلې برته ودرو دوا نو کچرته په موږ باندې حالات سخت شونه تب په سورلې باندې سور شي مدینه ته ځه
یو قوم ستا انتظار کوي، یو امت ستا انتظار کوي، موږ پرې د موږ پوه شو کافران پوه شي. دلیل دی په محبت باندې. دا سوچ نشي چې زما بچیم شاته مدینه کې پاتې شوي دي، زما خزم په مدینه کې ده، زما بوډا پلار په مدینه کې دی، بوډۍ مور ده، جیدادونه مې دي، د هغې به ګوره څه کېږي، باغونه دي، د هغې به څه کېږي. ویا رسول الله سورلۍ به ولاړئ، که تا ولیدو محسوسه دې کړه چې حالات داسې دي چې موږ راګیر شوي، نو ته به په سورلۍ باندې سور شو، مدینې ته ځه، او موږ پوه شو دوی پوه شي چې څه کېدو، هغه بیا تقدیر خبرې دي. دلیل دی په محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. او داسې محبت چې سره نه کړی که نه، جنت ته هم نشي ننوتی. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم، تاسو کې سره دا وخت پورې مؤمن نشي جوړېدی حتی کون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې ما سره د بچو مور پلار د دنیا نه د ټول انسانانو سره محبت نه زیات محبت نه کړي، دا وخت پورې مؤمن نشي جوړېدی. دغه د حدیثونو سره به محبت کې دا به چرته نه چې زما مذهب جدا او ستا مذهب جدا، زما په کتاب کې دا مسله نشته او ستا په کتاب کې شته، دا قصې به نه کې د پیغمبر په خبرو په مخ کې. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د عمر بن خطاب د زوی، هغه پر دا خبرو کړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله، دا خزي د الله د کورونو نه ممنه کوي، جمعتونو نه کچرته وی چې زم جمعه ته نزيدي. نو د زوی بلال عبد الله بن عمر زوی، هغه دا خبره په دیو کړ چې اوس هغه شان زمانه نه لسم چې د رسول سم په وخت کې و، هغه والله لنمنعهن، په الله مې قسم مو خو به منکو. راوی وې د دې قصې وې په دغه ورځ چې عبد الله بن عمر کمی بدر دي زوی ته ویلي د ما چې د جون کې دغه دخلې نه وی اورېدلې، او ناشنا خبره وې جنازه د عبد الله بن عمر چته شو، د زوی سره خبرې ونه کړې. زوی د پیغمبر حدیث بیانو متماته جوړ منکو، دې پلار به کوم ځای پیدا کی چې د پیغمبر باندې دومره مین دی، دا نه و چې ته مزدوري نه کې ذکر سره خبرې نه کومه، دا وته نه دی ویلي چې ته مال پیسې نه راوړي ذکر سره خبرې نه کوم، دا وته نه دی ویلي چې ته زما خبره نه مانی ذکر سره خبرې نه کوم، دا وته نه دی ویلي چې زما بیزتی دی وکړه ذکر سره خبرې نه کوم، دا وته نه دی ویلي چې مسافرینه کې ذکر سره خبرې نه کوم. وې زړه د پیغمبر حدیث و متماته زه نه کوم. جنازه عبد الله بن عمر اوچته شو په قبر کې کې خو د خدای زوی سره خبرې ونه کړې، حالکه زویم دیندار سره وغه په بی دیني د لاسدانه دی وی، زمونږه زما په مخ کې ګیره بخری، زما په مخ کې باغ سندري اوري، زما په مخ کې به زیناګانی او فحاشي کوي، زما په مخ کې به دروغ وای، زما په مخ کې هر قسمه ګناه کوي، زوی دې بس الله دې په کې نه سوځ وای. په دغه ځکه ولې چې الله دې په کې مزدوري نه کوي، گزاره وسره وکړه، بیا خو شړې د کور نه مو باسي، بیا وسره خبرې ختمه، بیا خو له خزي ته پوسوم نه کوي، بیا خو دا بچو ته پوسوم نه کوي، بچي ول بغي کوم نه رالی چې پیسې دل نه درکې، چې پیسې دل درکې دغه یاره زما په ان وسو کې د بچي خو وخت وي. چې شو د الله لپاره محبت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت چی شو، دا وخت پورې موږ مؤمنان نشو جوړېدای چې څو پورې دغه عظیم انسان سره موږ د هر چا سره د محبت نه زیات محبت نه کړي. الله دې موږ له دغه توفیق راکړي. یو غټ عبرت او درس او فائدہ، مسلمان چرته دا خبره نشي برداشت کولای چې زما د پیغمبر دی ګستاخی وشي، او چې چا دا خبره برداشت کړه وی چې خبره نه ده دا مسلمان نه دی. دلیل په دی باندې او فائدہ موږ د کوم ځای واغسته، هغه دوه ماشومانان لکان چې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه یو په خیله سولاړو بل په ګسلار سولاړو، او دوانو ویتره ابو جهل کوم ځکه دغه ته تاسو به سکوي، موږ اوریدلی چې د په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگ کړی د بابا سی به بدر دی ویلي. دینه دا فائدہ وروته چې مسلمان د پیغمبر ګستاخی نشي برداشت کولای. د کعبه پر رب د قسم خورم د الله په کور کې د پلار ګستاخی برداشت کوي، څه خبره نه، د مورم برداشت کوو، د خور او د خزم برداشت کوو،
خو دا خبره نشو برداشت کولی چې څوک دې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې وکړي او د هغه بدي دې بیانه کړي او په هغه پسې دې وخاندي او په هغه پورې دې ټوغې وکړي او د دې ژوند نه چې یو سړی د خپل پیغمبر دفاع نشي کولی د دفاع مراتب دي ما په دې باندې په تېر شوي هفته کې درس کړو د وس مطابق د چا د لاس زوري لکه باچایان مشران هغوی لاس استعمالوي د چا د ژبې زوري هغه په ژبه باندې خبره بیان کړي د چا د قلم زوري هغه په قلم باندې لیکلو کې د پیغمبر شان بیان کړي د ګستاخ رسول دفاع وکړي د چا د بل شي هر انسان الله یو طاقت یو وس ورکړي چې د دې انسان دا طاقت نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع وکړي د وس مطابق نو د دې انسان د پاره د زمکه د خېټه غوړه د شانه د سکه چې په دنیا کې ګرځي راګرځي یو فائدہ او عبرت او درس هغه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفاداری دومره وفادار انسان چې د کافرانو سره به وفا کوله هغه واضح شو د ابو البختری ابن هشام چې رسول صلی الله علیه وسلم سوي وي دی به نه قتل کوي چې خې کړی دی موږ سره او به چې کله دا قیدیان راوستو دا ویا کسان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لو کان مطعم ابن عدی وی کچرته مطعم ابن عدی ژوند دی کنه او د دې پلیتو مبارک ما ته خبره کړې نن ولما دا ویا کسان ټول د قشان پرې خو مطعم ابن عدی په وخت خو نه عمر شي خو کو چرته ژوند دی او ما ته ویلې چې دا ویا کسان پرې د ټول مو د قشان پرې خو د مسلمان شان دی وفاداری چې څوک د سره خو کې د سره به خکه کافران دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیا هم خکه دغه چې دغه د خو جواب ورکړي دغه شان فائدہ او عبرت او درس هغه ده يهودو زمونږ سره چې څومره حسد دی د دې یو بل امت زمونږ سره حسد نشته او دا به ان شاء الله په دې روان درسونو کې تاسو اورئ په دې نږدې کې دي چې پر روان درس کې دا واقع راشي په مدینه کې يهودو د بدر د غزا نه بعد څه چلونه شروع کړي هغه به تاسو تفصیلی واورئ نو په دې غیر مسلمو کې د ټول نه زیات حسد او دشمنی چې موږ سره کې غسوک دي هغه يهود دي دا قاعده او قانون یاد ساتئ د ټول نه زیات حسد دشمنی موږ سره هغه يهود کې الله بالقرآن کې وایي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الله وی مؤمنانو سره چې څوک زیات دشمنی کوي هغه د يهود دی وي دا الله خبره ده الله په زړونو باندې عالم دی نو دا د دینه موازیه شو چې په مدینه کې هغه د خبر ته په انتظار چې سبا کیږي مسلمانان به څنګه شرمي څنګه به ذلیل کی نو دا یو فائدہ دی نه وروت دغه شان یو فائدہ د دې بدر د غزا نه هغه ده چې هدایت ته چا په لاس کې دی د الله سبحانه وتعالى په لاس کې الله چې وړي چاله هدایت ورکړي چاله چې وړي گمراه کوي ډیرو مشرکانو ته الله سبحانه وتعالى هدایت ورکړي دی او هغه د بدر په غزا کې شریک شي بلکې باز پکې د مسلمانانو امیران جوړ شو لکه عکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زوی عکرمه د بدر په غزا کې جنگ دراغله او به مسلمان شو سهيل ابن عمرو رضی الله عنه مسلمان شو ابو سفیان ته وره د بدر غزا نه علاوه چې څومره جنگونه شوي دي اکثر پکې مشرکان او مشر څوک دي ابو سفیان دی الله له هدایت ورک نو هدایت ته چا بلاس کړي د الله سبحانه وتعالى بلاس کړي ځکه چې هدایت غواړي نو د الله نه غواړي او همیشه د هدایت سوال کوي او چې الله هدایت نه ورکړي هیڅوک نشي ورکوله د پیغمبر تر او ابو طالب تاسو ته تفصیلی واقعه بیان کړي د مرګ په وخت کې دروازه سره تناسو او وارث عام انسان نه دی عام انسان نه دی د انسانانو مشر دی خو هدایت ورکول شي نشي ورکول
چې مړ شو الله آیت نازل کو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. پیغمبر وی دستا کار نه چې څوک د خوخي ته بوله هدایت ورکي. هدایت ته چا په لاس کې دی؟ الله په لاس کې. یو فائدہ د دین دار وته چې الله سبحانه وتعالى بدر ولته مؤمنان ویلي دي او چې الله وته مؤمن وي نو دی به هم سمؤمني کنه. او دا فائدہ د قران د آیت نه راوځي. الله سوي اذ تقول للمؤمنين، پیغمبر وی د بدر په غزا کې چې تاوي مؤمنانو ته چاته دی وی مؤمنانو ته. ملک صاحب مخکې وي په دې چې کسانو په وسوق خبري وکړي چې الله وته مؤمنان وی تقول للمؤمنين، نو دا گواہی د الله د طرف نشوا چې بدر ولا سدي بدر ولا مؤمنان دي. صحابه کرامو به مخله پرې د مخ عام خلک یو عام مسلمانان. صحابه کرامو په خپل مجلسونو کې چې بکله ناسو نو کم چې بدر په غزا کې شریک شوی داغه به یو خاص مقام مجلس تبرانه نو ته بیٹک تبرانه نو ته سخت عزت او اکرام به لکولې د بدر په غزا کې شریک شوی. الله وته مؤمن ویلې، الله وته ویلې چې تسکه معصوم بخلې. نو دا انسانان دي چې الله وته مؤمنان ویلې دي. بل فائدہ بدی کې دا شوا چې الله سبحانه وتعالى کغخته نمرسته بغیر د ملائکو در کوزولو نه کړي. به ولې ملائکه را کوز کړو؟ جواب چې د مؤمنانو زړونه مطمئن شي. اولنې جنگ دی غټ، نو دوی په دې مطمئن کیږي چې ووري چې دومره عدد مونږ سره شتي چې هغوی به هم جنګېږي د مشرکانو سره، په دې سره زړونه مطمئن کیږي. نور که الله دا ملائک نه وی را کوز کړی د دې نه بغیر مرسته کوله د مؤمنانو سره. او دا خبر الله په قرآن کې ذکر کړی ده. وی دا ملائک ما درولېږل ولې الله وما جعله الله الا بشرى لكم، الله وی چې ستاسو زړونه به خوشاله شي زیری مې درکو. او غټه فائدہ ولتطمئن قلوبكم به، او چې زړونه مسشي مطمئن شي. نو ملائکه راتله د بدر میدان ته د دې مطلب دا نه چې الله سبحانه وتعالى مرسته یوازې د دوی په واسطه د سره وکړه، نه کله د ملائکه نه ورالېږي هم الله مرسته کولای شو. خدای ملائکه ولې راولېږل چې د دوی زړونه مطمئن شي او خوشاله شي. غټه فائدہ او غټ درس او عبرت زمونږ د پاره چې څومره سخت ډیریږي دومره چې د خوشحالي او د راحت وخت نږدې کیږي، او څومره چې پړې راکاږي نو دومره زر شلی. پړې دوه کسان دی ونیسي او خپ زور راکاږي د شلی. څومره چې تابانی اے مسلمان سخت ډیریږي نو خپکیږي. ما دلیل په دې باندې چې د راحت وخت نږدې شوی دی. مؤمنانو باندې ډېر سخت راغلی د بدر په میدان کې یو نیمګړی لښکر د دوه غټو کسانو سره مخامخ شو. الله ولا فتح ورکړ. نو تاسو ټول ته د زړه نصیحت ډېر دي چې زمونږ ملګري شتي رونه او خويندې چې په هغوی باندې ناشنا مصیبتونه راغلي. ما سره خلک رابطې کوي کنه تاسو ته که زه ورځ خاص کوم د دغه مصیبتونو بیان د تو کم چې به خلکو راغلي د ماته بیانې نو تاسو به حیران شي. بعض اوقاتو کې زدي شي مصیبت د ورور واورم چې یعنی زه خپل بیا یو خدای الله شکر ادا کوم بل په جسم مې د ویخته ودري چې الله دې سه بندگانو مستاشتي دوه غټ امتحان دی پر اوسته. مشتي زمونږ په دې ملګرو کې ډیر دي چې په هغه باندې امتحانونه راغلي. نو ټول ته دا وایو چې خپکیږم څومره چې د امتحان پته سختيږي دومره د راحت وخت هغه نږدې کی. ان مع العسر يسرا، سخت به همیشه راحت راشي. الله سبحانه وتعالى څومره مسلمانانو ته چې مشکلات دي مصیبتونه الله یو ته ټول حل کی. او الله سبحانه وتعالى
په دې امتحانونو کې په دې فتنو کې الله مونږه کامیاب کړي. بل درس او فائدہ غدا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا وته ویلي چې جنگ لوزه جنگ بکې دا وته الله سبحانه وتعالى ویلي او چې الله وته وی دا کار وکا نو به مشورې ته ضرورت شته خو به مشوره وکړه صحابه کرام سره دا غوی د طبيعت خیال وساتو او چې انسانان دي شي کله به دي سیم کې چې تاسو په پته لکه په کور کې دي شي ډیر راځي کور کې اکثر هغه سکیږي چې سړی غواړي دي شي کنه خو بیا اسیم دې خې سره کې نه کړې مشوره نه وته سوي خوشاله بشي نور ستاسین کې دري چې زما کومه ده او غته ته صحیح مخکاري خو دې خې سره اسی کې نه دې بچو سره کې نه و دې باره کې تسوي او به خپل خبره وکي خبره خو په علم کې به اضافه وشي که خنوا میمنه خو خوشاله شو کنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو کنه صحابه کرام سره مشوره وکړه حالکه الله ته ویلي دي چې تاسو به مخامخ کېږئ با مشوره ته به ضرورت نو بیا مشوره وکړه ازدکه د خپل اخلاق د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام دې سره سخت خوشاله شو چې ګور زموږ سره مشوره وکړه موږ د په نظر کې دومره اوچت انسانان دغه شان یو فائدہ غدا ده چې الله سبحانه وتعالى سورة الانفال کې دا خبره کړې ده اذ يعدكم الله احدى الطائفتين الله توسر لوز کړی دی چې یو لخر به توسر مخامخ کیږي هغه لخر یو خو وینه خدای د الله طریقه ده چې په زړونو کې سړي جګړه ښکارش چې په زړونو کې سړي هغه راښکارش ان الله دې ویل شو خو واضحه چې پیغمبر مؤمنانو ته وایا چې تاسو به چاته مخامخ کیږئ ابو جهل د لخر سره خدای وته ونوي احدى الطائفتين پدو کې یو ډله هغه سره به تاسو مخامخ کیږئ خو ډله ونه خو چې په زړونو کې سړي جګړه هغه راښکارش. دغه شان یو فائدہ غدا چې د جنگ په دوران کې ود کېده او د جهاد په دوران کې خوب راتله د الله رحمت ته الله سبحانه وتعالى په سورۃ الانفال کې وې د بدر په میدان کې په مؤمنانو خوب راغله اذ یغشیکم النعاس امنه من الله دې زمانه طرف نه پتا سره خوب راغله نو دا رحمت سره ته فائدې ذکر کوم ناشنا بازو علماء دا خبره لیکلې ده وکړه چې د باندې مصیبت او غم ډیر شو د کېګا مصیبت او غم چې ډیر شي نو څه کېګا و د کېګې دې سره غم کمیږي کله ستاسو په ذهن ټینشن ډیر شي خبره دې مخې ته راشي ډیر سخت خپکی غم د تر اور صدمه ورسي د دې د کمول یو طریقه غدار چې ته ود شي نو چې خوب نه بعد بیا را پاسي نا غم دي سي هغه کم شوی نو د جهاد په دوران کې د خوب راتله د څه شي دی د الله رحمت دا څنګه چې دین تاسو عامه فائدہ واغلیږي درس په دوران کې خوب راتله درس په دوران کې خوب راتله دا شیطانی کار دی جهاد خبره ده بس جهاد په دوران کې فقط نماز نه بل عبادت نه درس دغه خوب راته د شیطان کوشش کوي چې د باندې خوب راشي نو د عمل په خراب کی. یو فائدہ غدا یاد ساتي د شجاعت یو نه خدا ده یو انسان بهادر انسان دی د دې یو نه خدای چې د جنگ په دوران کې ودی شي او زه ته په الله قسم خورم د دې بادران به ډیر کم وي چې هغه د جنگ په دوران کې ودی کیږي او دا صحابه کرام ول الله سبحانه وتعالى دومره شجاعت ورکړو دې په عکس باندې يرندو کې انسان يرندو کې نه ځین چې بلکې د شي گزاره حالي د جنگ په دوران کې شو ودی شي او به چې د شي جنگ لکه څنګه چې په دغه د جنگونو چې یو بل مخامخ ورش ځکه په تاریخ کې یو کس تیر شوی د شبیب نوم شبیب الخارجي د خوارجو مذهب وداغه
او د خوارج یو صفت دل چې د سخت زړوري یریږي نه بالکل. دا شبیب الخارجي دی او پر جنگ کې د جنگ په دوران کې د اسبانی ناسو په اسبانی سورو او د دشمن منځ ته ورکوشیو دشمنان ته غیر چا پیرا راتوشیو دی کی आवाज په اسبانی سورو تور وسره وود شیو. د دلیل د سخت بادری او د شجاعت دغه ابو طلحه رضی الله عنه وی زب هغه کسانو کې و ما چې د احد په میدان کې د احد سیرت به ان شاء الله کله بیانول ته به دا خبره راشي. وی د احد په میدان باندې چې کله ما جنگ کو نو سوسو پیری زما د لاس نه تور ولیدلې د خوب را باندې راغله. د جنگ په دوران کې دومره زورور خوب راتله چې تور تی ولیدا درې سلور پیری زما د لاس نه تور ولیدلې. او دا دلیل دی انسان په شجاعت او بادری باندې. نور اکثر د کاسي دي مزاقي پټاخدي مروا چور نو خوب خو په د باندې داسې حرام شو چې تپوسی مکوا. او دا بادری او شجاعت دم د الله یو خاص ورکړه ده چې بازو له ورکړي او بازو له نه. نو چې د دې بادری سره ایمان یو ځای شي نو بیا خو غټه بادری ته جوړ شي. یعنی مثلا ګوره مضبوط مؤمنی مسلمانی خو هغه کې بادری او شجاعت هغه دومره نه وي. نو دا شجاعت او بادری دي چې شیم نه لري سړی په زور بزن کې راولي. دا یو فائدې د ساتي اخلاق په دوه قسمه او صفات په دوه قسمه. یو هغه صفات دي چې الله ستاسو په بدن کې چولي، دویمه هغه صفات دي چې ته په ځان کې راوستې شي. نو بادری او شجاعت په هغه صفاتو کې دي چې الله په بدن کې چولي په ځان کې څوک راوستې شي. یا کم چې بادر او شجاعت وکړي نه کړي کدی وته زر درسونه په بادر او په شجاعت وکړو خو په دکې نشي راځي د یری. نو دا یو خاص ورکړه چې الله سبحانه تعالی چاله ورکی. ها یو فائدہ پدې کې هغه ده د زړه اطمینان. مؤمنان وزلون مطمئن شو. هغه څنګه رب العالمین اعلانکم مشرکان ته وي دا څومره د خوشحالي خبره ده ووري زړونه به څومره مطمئن کیږي. په سورۃ الانفال کې الله وی وان تعودوا نعود. اے مشرکانو کبيام دي چې جنگ شروع کو نو زه بیا د قشن مرسته کوم د مؤمنانو سره. الله وی مؤمنانو زړونه مطمئن کیږي چې په عرش باندې یو لوی او عظیم رب وغه دا اعلان کړی دی وی اے کافرانو وان تعودوا نعود. کتا سورا واپس شوي دی حالاتو ته د کوم جوز جوړ کړی دی کنه زرا واپس کېګم د قشن مرسته د څنګه چې مو وسوکړه د بدر په غزا کې. د شانی او فائدہ پدې کې دا ده مال غنیمت کې پنځمه حصہ د الله ده. وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. دغه تفصیل مخکې تیر شوی. بل فائدہ پدې کې دا شو چې شیطان الله د طاقت ورکړي د چې انسان په شکل کې راشي لکه څوک لکه د سراقه په شکل کې راغله. نو دا طاقت الله پیریانو لا ورکړي دي چې د په قسمه قسم شکلونو کې راشي د زناور په شکل کې د انسان په شکل کې. بل فائدہ پدې کې دا شو وختي تور د الله نه یریده فائدہ نه ورکړي. کوم جن دا فائدہ مو واسطه شیطان چې کله د سراقه په شکل کې راغی او بیا د میدان نه وتښتید نو سی وی انی اخاف الله. زیریګم د چانه د الله نه خدای یې له فائدہ ورکړي نه ورکړي. هغه یې رب تعالی فائدہ درکې چې د الله نه یریږي مستمر همیشه. دا بس خلک سړي چې عذاب ویني ویریږم دغه وخت لپاره بس منځونه شروع کیو صدقې شروع کیو اسکارم شروع او داغه مصیبت ختمه ده او بیا خپل زور جون ترایشي نو دا یریده د الله نه د فائدہ نه ورکي. بل فائدہ دینه غدا شو بدر د غزانه چې مال غنیمت د دې امت لپاره حلال له د مخکینو امتونو لپاره نو حلال. دا تقریبا 50 درسونه او عبرتونه او فائدې د بدر د غزانه د پتادې سره مونږه بیان کړې. کله چې د بدر غزا ختم شو او دا هغه اولنې
جنگو چې مسلمانان او کافران یو بل ته کې مخامخ شوي دي او مقابله پکې شوي ده او دسی جنگو چې فیصله پکې شوي ده. فیصله څنګه چې ګټه او تاوان د چا دی خبره واضح شوي. الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو سره مرسته وکړه، فتح غوي واغسته. د دې د لسه د مؤمنانو د مسلمانانو یو اوچت مقام جوړ شو، خصوصا د عربو په منځ کې، ځکه چې زیب د تذکیره کې دي وی مسلمانانو د قریش په شان قوم لا شکست ورکړي، اما غوی غزر کسانو د 300 کسو د خبرې بچلې دي. خلق په سلور ډلو کې تقسیم شو. یو هغه خلق دي چې هغه د مشرکان دي، کوم ته چې سخت تاوان رسیدلې هغه دغه دي. او دویم یهودو چې کله دا خبره وورید چې مسلمانانو ته فتح ملو شو، نو هغه دا سوچ کو او په دې یره کې شو چې د دوی د زور ورکېده دا خو زمونږ دین کمزوري کېدل دي او زمونږ اقتصادي حالات، مالی حالات، هر څه به کمزوري شي. دریم قسم خلک هغه په مدینه کې چې هغه ویریدو د مؤمنانو نه، هغه په اسلام کې نه وته ظاهرا او دنه نه، لکه څوک عبد الله بن ابي دوی زمو مسلمانې دا منافقو خو د اسلام د دغه په دیو کړه دعوا او وی چې زمو مسلمانې چې د مؤمنانو د عزت کله وریدو. ښا د درې ډلې شو. سلورم ډله هغه بندچیان او هغه بدوان چې هغه د مدینه خو شاته اوسېدو. دوی نه د کفر سره کار شته او نه د ایمان سره او اسلام سره کار شته. خو دی بندچیانو دی بدوانو دوی به شوکی کولې، دوی به ډاکې چولې، په دې لارو چې به سوق تیریدو دوی به مالونه غستو، دا خلک به يرول، دا خلک به اسی وجل. نو چې کله دوی ته دا خبر را ورسېدو چې د مسلمانانو یو ملک قائم شوی دی په مدینه کې او غویل الله زور ورکړي دی، نو دوی په دې یره کې شو چې دا خو زمونږ د کاروبار بس شي، دا به ختم شي. والسلور قسم خلق دي. په دې کې هر انسان او هر ډلې د خپل دشمنی د بلاس د کمولو د پاره هر طریقه چې دغه په عمل کې راوستي ده. لکه يهودو ځان له کیناستو شروع وکړو، د یو بل سره به شورا کوله او تپوسونه او خبري او تسوي او غسو. دې تفصیل به ان شاء الله پر روان درسونو کې راځي. په خاصو مجلسونو کې دوی خبره شروع شو. او د مکی والا د مشرکانو هغه کوم سوچ او فکر چې دای خو تپوس مکو چې څنګه به موږ د دوی نه دا بدل اخلو، او دغه شان د چپ چاپیر چې کوم بدوان دي دویم دا سوچ شروع کو چې څنګه به موږ د دوی نه بدل اخلو. نو مسلمانانو ته د هر طرف نه خطر شو، او هغه خطر بیا په هغه جنگ کې راخکاره شو چې هغه د احد جنگ دی. ان شاء الله کله جون را کو نږدې ورځې کې باغ سیرت راځي. خطر بیا الته زور راخکاره شو چې مسلمانانو ته څومره نقصان ملو شو دغه غزا کې. په دې کې سم ګټه وکړه خو الته ته بیا نقصان ملو شو. وجه دا چې د دې ګټې نه بعد دشمنان ډیر شو. عام جون کې دي شي دا خو لا غټه مسله ده. عام جون کې دي چې کم سره کله کامیاب شي او مخې ته لاړ شي نو د په جون کې د دشمنان شي هغه ډیر شي. کم سره چې ورکی او دې ترقی نه کړي په جون کې او نه دې خاص سره د دشمنانو نه. دشمنان دا غي انسان ډیر همیشه چې په دې کې سنسه کمالی او چت صفات پکې نو چې به دسی عزت الله تعالی ورکی لکه څنګه چې مؤمنانو له بدر په غزا کې ورکو نو د هر طرف نه دشمنان شو. دشمنان په څو قسم شو؟ سلور قسم. اول د مکی مشرکان، دویم يهود، دریم منافقان، سلورم بدوان د مدینه خوشاکی. او په دې هر څه کې الله سبحانه وتعالى مؤمنان ساتلي. په دغه ورځ کې یو غزا رااله او هغه ته ویل کېږي غزوه بني سلیم. غزوه بني سلیم اکثر ملګری به د دې غزا مبارک اول پیروي او دا دلیل له زمونږ په
جهل باندې او په دې باندې چې موږ څومره لري یو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه. غزوه بني سلیم، د بنو سلیم دا غزا د څنګه را پیښه شوې ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم کسانو چې هغوی به خبر راوړو د خوا او شا چې خلک سوي سنه کوي او سکی د مسلمانانو مبارک د خلکو څه سوچ دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله یو اوچت صفت دا ورکړو چې ناشنا حکمتونو دا غسره ناشنا سوچ او فکر او داغه نو وخت په وخت به دا کسان لېګل دی علاقو ته په دې غټ غټ قومونو پسې اسی تاسو معلوماتو کې چې د خلک سکی سوي زموږ مبارک نو چې موږ ته پته ای دغه مطابق بیا موږ مخ کې خپل کار کولای شو. نو د مدینې نه چې کسان کله معلومات یو کړو وي د بدر نه بعد نو دا معلومات د غوی په غوګونو ولګیدو چې د غطفان قبیله، غطفان د غټه قبیله ده، غټ قوم دی، په دې کې د نبی نور قومونه دي. په دې غطفان کې د یو قوم دی بنو سلیم. وی بنو سلیم والا کوشش شروع کړي دي او طریقې جوړ کړي ده د دې چې په مدینه باندې بسنګ حمله کوي. هغه رالو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله بنو سلیم والا اراده ده چې په مدینه باندې حمله وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم 200 کسانی تیار او دغه سره سورلیم دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خپل مرګ شو او ناشنا خبره ده سب خو پیغمبر الله موږ لرا کړی الله سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي. دا واقعا د شوال په میاشت کې را پیښه شوې ده او د بدر غزا کله شوې؟ رمضان کې شوې ده. د بدر نه چرالو و ورځې بعد پیغمبر بیا جنگ لته لري، یعنی دغه د ژوند ټول د اسلام او د مسلمانانو په خدمت کې تیر شوی. یو انسان څومره بوجونه یې دغه په وګ باندې څومره مسلې دي هغه او دی غټ جنگ نه واپس راغی، څومره به غستړی شوی، څومره به هغه ته د دمې ضرورت دی او ورځې بعد بیا جنگ لوزي. نو د دې پیغمبر تابعداري چې نه کې او د دې پیغمبر په حدیثونو چې عمل نه کې نو دا د بدبختی نه علاوه څه نه دي، دا بدبختی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 200 کسان تیار کړو، په خپل وسلم روان شو. یو علاقه ته ورلو چې هغه ته ویل کی قدر، قدر په کاف دال را، کاف دال را او په کاف باندې پیش قدر. دغه قدر علاقه کې چې دغه بنو سلیم دلی به اوسېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو، بنو سلیم ته خبر را رسیدلو چې مسلمانان را روان دي. ناغوی د دینه مخکې چې پیغمبر وته ورسي هغه تختیدلی او خپل علاقه پرې خو دی او په دغه خپل وادي کې کوم ځای چې غوي اوسېدو دا غوي نه 1500 خان پاتې شو، 1500 خان پاتې شو نور سنو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورغه درې ورځې دا غوي په علاقه کې او دا غوي د علاقې په منځ کې 3 ورځې تیرې کړې. کدی بیا راشي 3 ورځې ته 1500 خان د مال غنیمتو 15 حصہ واغستې شو، نو پاتې شو 400. نو د هر یو انسان په نصیب سورسي 2، هر یو صحابي ته 2 خان ملو شو. او به رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی. د دې دلاسه بنو سلیم په ځل کې دومره یې را پریوته چې بیا واغو چې د سوچوم نه کړي د دې چې په مدینه باندې با حمله وکړي. هغه اراده کړو د حمله او دې ځنه په دوی ورلو، ځکه چې مدینه ته دنه جنگ راوړل د دینه خدای چې جنگ بهر وشي کیږي. او په دغه ورځو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه الته وته بنو سلیم خواته ورغه
نو په مدینه کې چې دینو ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه خپل خلیفہ کړه او منځونه باغه کول. بس سیرتونه کې راځي چې سباع ابن عرفطه سباع ابن عرفطه رضی الله عنه هغه په مدینه کې امام کړو. والله اعلم. د دینه بعد کوشش شوه د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو او سازش شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل کولو. او هغه دې مختصر به د واقعو بیان کو چې د ملګرو په ذهن کې کینی. د بدر غزا وشوه او ما تاسو ته وی چې د بدر د غزا نه بعد غټ ذلت چې بچاره غلې نو هغه د مکی مشرکان دي، ځکه چې جنگ دوی کړي، جنگ د دوی سره راغله. نو دشمنان خو نورم ډیر دي، خو د ټول نه زیات غوسه چې د چا په زړونو کې دغه سوق دي هغه د مکی مشرکان دي. او دا زړونه دي چې خود کیدو لکه کټوي چې خود کیږي په اور باندې. څنګه به موږ خپل بدل اخلو؟ دغه مشران چې مردار کړي دي د بدر په میدان کې دوی ته پوسو موږ څنګه کوو؟ او د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بس کوو، څنګه به دې راګیرو، څنګه به دې ملکو. نو په مکه کې یو کسو عمیر ابن وهب یو ورځ کېناستو د صفوان ابن امیه سره، او د دوانه کېناستو په دغه حجر کې کعبه خوا کې حطیم کې. هلته ناسو د بدر د دې غزا نه یو څو ورځې بعد دوانه ناسو خبرې کولې. او د عمیر چې د مشهور په دې باندې چې د خلک براګرمول دی، یوځي خبر به بل ځي ته وړه، د براغه به بل ځي ته وړه. او د هغه کسانو کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سخت تکلیف ورکړو په مکه کې، او صحابه کرامو ته هر قسمه کوشش وکړه. او د زوی وهب ابن عمیر د هغه قیدیانو کې چې هغه مدینه ته بوې شي، نو هلته د پزړه کې ته خغو سره راو. نو کله چې د کېناستو د صفوان ابن امیه سره، نو داغه کسانو تذکره شروع کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوی ته گذر کړو چې مردار شي. اسی پلانې خټ سره زمونږ مشر وغه پلانې ته وګوره یاره، پلانې پکې مړ کو، پلانې مړ کو. ابو جهل ابو الحکم وګوره، ابو الحکم په شان سره مونږ و بیلو. ته دا خبرې کولې دي کې صفوان غوسه شو، سمرا ډک شو د غوسې نه وی. په الله مې قسمی چې د دې جنگ نه بعد په ژوند کې هیڅ خیر نشته زمونږه. او کوم د دې مشرانو ته پوسونه کو د خپل خلکو، نو به زمونږ لپاره مرګ غوړې موږ سکو په دنیا کې چې ناسیو. عمر وته وی صدقت والله، دا خبره دې رښتیا وکړه. دې بعد موږ په ژوند کې سکو چې موږ دلته ناسیو، یو بل سره لا خبرې وکړو. خو په الله مې دې قسمی کپه ما باندې دا قرض نه وای کنه، او د بچو دا یره مې نه وای چې په مکه کې به زما د بچو خیال څوک ساتي، نو د دې محمد صلی الله علیه وسلم دا کار د لما ختمو، د قصه ما ختموله. مسله صرف دا ده چې په ما باندې قرضه د ډیره، او دویمه دا چې زما د بچو سوچ دی چې د بچو سره بسکی. او زه دا کار کولای شمولې ځکه چې الته زما زوی دی د غوی سره، نو زه مدینه ته بلار شم چې زوی د پر راغلم قیدی آزادومه، نو زه دا کار ماته آسان دي. صفوان چې کله دا خبر وورد بسوي، ستا قرضه په ما، ستا قرضه په ټولو زور کو چې څومره ده هغه ما ته وای د ټولو زموږ ځای، او ستا بچي زما بچي دي، ستا خپلوان زما خپلوان دي، چې څو پوری زه په دې دنیا کې یم او څومره زما وس او طاقت دا به ستا د بچو لپاره دا وکوم. عمر په دې باندې خوشاله شو. خدای وته وی عمر وته وی زما خبره او استاد خبره دا به زما استاد په منځ کې ګوري چې هیڅ ته پته ونه لګي، ځکه چې ته پته ولګي به کار نه کیږي. غوي سي عمر سجلو کو د خپل تور رواغسته تیرې کړه او به په زهرو کې واله، تورې تیرې کړه او به په زهرو کې واله، او د مدینه طرف ته روان شو. چې کله مدینه ته ورسېدو مسجد نبوي خوات او خپل سورلی کین ولا عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولید. او عمر بن الخطاب ناسو د مسلمانانو سره یو څو صحابه کرام نور او د بدر د غزاغه ناشنا واقعیت بیانول دی یو بل سره خوشاله.
وی الله موږ له څومره عزت راکو. او الله په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الانفال کې واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. رایت کې هغه وخت تاسو لږ غونډه کې ویو یریدی تخافون ان يتخطفكم الناس، یریدی چې کوم ځای نه وګوره حمله کی دا خلک به موږ سره داو کی دغه به وکي. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. الله ما د سره مرسته وکړه، ما د عزت ترکو، ما ستاسو دشمنانو په زړونو کې روب واچ. نو څنګه به دوی نه راځي دی هغه ورځ. نو عمر بن خطاب ناسو د ملګرو سره خصوصا ډیر صحابه کرام نه دي تیری کنه ناغوت هغه خبرې بیانولې پلانې وی روانو دي چې چلیو کو هغه پلانې دي چې شهید شو، هغه پلانې دا چلو کو پلانې ته پیغمبر داو دی ولیدو چې سورلې ودرول تور وسره ده. په وخت کې داو چې څوک بر چا خواله تور به راغستې وا نو دینه به دا نتیجه راوښته کېده چې اراده خنه ده ځکه اسی ملاقات ته به تور ته ضرورت ده. نو چې څنګه دې سورلې نه راکوشو عمر بن خطاب رضی الله عنه ولیدو هغه هذا الكلب عدو الله، دا سپی چې د الله لوی دشمن دی. ما جاء الا للشر، دې چې راغله د شر ځان سره راوړی دی. او پر رسول صلی الله علیه وسلم پسینو ته عمر بن خطاب منډ کړ یا نبی الله هذا عدو الله، الله دشمن عمیر راغله دی او تور وسرم ده. رسول صلی الله علیه وسلم پرې چې راځي بدری او شجاعت تذکره چې کې زموږ د پیغمبر نوم به اولنې راځي پرې دې چې راځي تور دې وسره کېنه. نو کله چې عمر رانوتو او رانوتو عمر بن خطاب ولا تور دې ونیوه د توري دا ویخ دی ولنیول او انصار یو څو ځوانان ولاړ ولکان. عمر بن خطاب هغه ته تاسو سره دنه یوځي نه نوځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې کینی ځکه چې دا خبيث شي نو په د باندې اعتماد نشي کېده. نو کچرته د سبل اراده وا نو تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کوئ. هغه څو ځوانان د سره نه نوت او عمر بن خطاب د تورنی ولیدا. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی ارسله یا عمر پرې د جرازیدن نو دا تور ولا پرې تور ولا پرې خو دا غدن ورغه. رسول صلی الله علیه وسلم عمر نږدې شه د خراز نو چې څنګه په ورغه ناغه ته سحر مو بخیر. رسول صلی الله علیه وسلم الله دې دین غره خبره مونږه کړې ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تحیه اهل الجنه. رسول صلی الله علیه وسلم د جنتیانو دا لیدا او په خیر دي چې یو بل ته وي دا قصې مونږ نه کو سحر مو بخیر او شپه مو بخیر دي چې دا فائدہ دا په خیر را لیو الله دې وبخاو دې له ترجیح مور کوي په السلام علیکم باندې وای مونږ نه مرکو حرام نه دي خو ناروا داري چې سلام نه سکی مخکې کې دي بازو ته السلام علیکم په خیر علی یا تبوته السلام علیکم دی الله دی وبخا. رسول صلی الله علیه وسلم عمیرہ الله دغه غوړه خبره موږ لرا کړی ده. بیا تر رسول صلی الله علیه وسلم ما جاء بک څه د پر راغله هغه راغله ما ازوی من التقید دي هغه بل سره راغله رسول صلی الله علیه وسلم تور سره وری ده زوی د پاره ترځي ته تور راوړي زوی د پاره تر اتلته به تور نه راوړي ته موږ سره راغله هغه ته قبحها الله من سيوف الله دې د تور تباہ او برباد کړي دې موږ له څه فائدہ را کړی ده. نو زه د غصه پزړه کې پرته ده توري خوشتي خو تبايو شو ته موږ مشران ټول تباش نو ډیر غصې نه ده وی الله دې دا توري تباہ او برباد کړي دې تور موږ له فائدہ سره کړی ده. به تر رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا راته وای سره پر راغله هغه هم دغه لپاره زوی د پر راغله رسول صلی الله علیه وسلم دروغ دی وی تو صفوان ابن امیہ د کعبه په خوا کې نو وینس الله وتعالى او تا چې وته وی چې زبدا کارو کوم خو ما باندې قرضه ده او بچی می ناغه ته وی چې قرضه به زه ادا کوم له بچو خیال به زه ساتم
تا دا خبر هغه ته ونه کړه چې کله دا خبر واورېد حیران شو. رسول صلی الله علیه وسلم ته کتو یو څو وخت لپاره به وی اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، گواہی ورکړه چې د عبادت حقدار یوازې الله دی او ته د الله رښتینی پیغمبري، ځکه چې موږ به تاسو څنګه دروغجن وایو، ته خو د وحي خبرې کې د الله طرف نه خبرې کې دا خبره چې کله کې دا صرف زنا سمو صفوان و بل خو څوک نه ولته. الله مې قسمی چې نن ماته پته ولګېده چې ته الله په حق سره را لېږلی. فالحمد لله الذي هداني للاسلام. الله شکر دی چې الله مال هدایت راکړ. لکه صد مخکې موږ دا وی چې هدایت ته چا په لاس کې الله په لاس. ګور راغلی سره پاره او واپس لاړ د اسلام. صدق شان عمر بن خطاب رضی الله عنه اتوره راغسته د چا د وجلو لپاره راوته، د رسول سم د وجلو لپاره راوته د کورنه کافر واپس چینه نو تو کور د سو مسلمان. هدایت الله په لاس کې. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی چې کړه د کلمه د شهادت وی وفقهوا اخاكم في دينه، د خپل رور ته د دین څخه مسلې وخای، واقرئوه القرآن، د قرآن تلاوت وته وخای، واطلقوا له اسيره، د زول پرې یاسول پرې جو زمون ملګری شو. خصفوان په مکه کې سوي کسانو ته دا خبر غونی شو ښکارا کړو چې جلته دوی لوس کړو چې خبره به نخ کار کو خدا به وی صبر یو زیر راتلو ولې د زړه به مې یخ خلک صبر وکي. حالت تفصیل خو نه شي کوله، خدا البته په انتظار دي چې خبر براشي چې د وجله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کړي. نو چې څوک به د مکه د مدینه طرف نه راځي د به تاسو کو هغه به تنه مخ نه خبره سقیسین یو وته یو خو مسلمان شي. نو قسم وخوړو چې زبا د مرګ پوری چتر د سره خبري ونه کم او نه به دل څه فائدہ ورکم او نه به د سره سمرستو کم. او عمر رضی الله عنه ډیر زورور انسان او ډیر مخوريز انسان په مدینه کې چې مسلمان شو، په مدینه کې پاتې نه شو. وې زم مکه ته یا رسول الله ولته دعوت کار کول واړي او بیا واپس لاړ مکه ته او الته به دعوت شروع کو او ډیر خلکو د قریش د مشرکینو د پلاس باندې اسلام قبول کړي. نو داغه سازشو د رسول صلی الله علیه وسلم د قتل او د وجلو پر روان درس کې او باقی تفصیل د سیرت د واقعات او غو بیانو. بنو قینقاع يهود سره رسول صلی الله علیه وسلم سکړي او غوي سکړي د مسلمانانو سره ان شاء الله دغه واقعي تفصیل به بیانو او د نوري خبري. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د کوم انسان سیرت چې بیانو چې د په نقش قدم روان شو او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ په دې مبارک جمعات کې یو ذکر یو د خشن د الله سبحانه وتعالى موږ او څوک چې د بیان اوري او څوک چې د پروګرام ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.